اللهم صل على محمد وآله وصحبه صلاة تكون لك رضوان ولحقه هدان. یو پوښتنه کوي چې ما د ماښام لمونځ د امام سره په جماعت وکړ. زما په ټو باندې لږ څاڅکي وو د وینې، نو هغه زما هیر و چې کوم ماخستن جماعت وکړي د امام سره. د ماخستن په سنت لمانځه چې ولاړ وم را په یاد شو، بیا مې په ټو یو طرف ته کښېښوی. په دا وخت کې د مسجد مولوي صاحب هم وتلی و چې پوښتنه ځینې وکړم، نو دا لمونځ مې صحیح دی که نه دی صحیح؟ محترمه، وینه زموږ د فقه حنفي شریعت مطهره د نظره مغلظه سخته مرداري ده. داسې یو څاڅکی یا دوه څاڅکي تر څو چې د لاس د ارغوي اندازه ته نه رسېدلې، ان د لاس مابین ارغوی چې دې ته شرعي درهم اندازه ده، چې دې اندازې ته نه رسېدلی، مثلا یو څاڅکی، دوه و، درې، څلور، داسې کشني کشني څاڅکي، هغه سره که څوک په هیره لمونځ وکړي لمونځ صحیح دی، په دې سره لمانځه ته څه نقصان نه راځي. چې کومه خو په یاد شي بیا دې پرېولي. که درهم اندازه یي، مثلا که دا څاڅکي چې پر پټو دي شاوخوا دا سره راجمع کړي د لاس د ارغوي اندازه ته رسیږي، نو بیا لمونځ نه دی صحیح. او که چیرې د هغه څخه کم یو څاڅکی، دوه و، درې دی، یا څلور پنځه د کشني کشني څاڅکي د لاس د ارغوي اندازه ته نه رسیږي، نو د دې سره بیا لمونځ صحت لري، لمونځ صحیح دی. وما علینا الا البلاغ المبین.